بعضی بداسې وي لکه پنجپیریان د دیوبند چغوي. دیوبند کې تصویر پنجپیر به په خپل دارالعلوم باندې لیکلي وي، لیکن د دیوبند د علماو چې هغوی په عقاید علماء دیوبند کې یا فتاوا علماء دیوبند کې د میلاد النبی متعلق څه فرمایي، هغه کابرین دیوبند دا لیکي چې سیرت بیانول، معجزې بیانول دا خو اصل کمال دی، خو د منبر د میلاد النبی د پاسه که څوک د محمد مصطفی د اوخې د متیازو قصې بیانوي لکان من اعلی المندوبات، دا بیا هم په مستحبو کې بهترین عمل دی واعلی د مندوباتو. کابرین دیوبند اعلی د مندوب جناب شیخ سے مخی تاسو ته ونه ویل دا د دیوبند علماو نه دی. څومره بهترین نظر یې درکړ چې هر کول کې میلاد النبي جوړ کړي، ځکه چې نن ګستاخان رسول زیات شوي دي. لیکن داسې خلک شته چې دیوبند نوم استعمالوي، دیوبندیان دي نه، پنجپیري لوگ دیوبندي نه هي رساله مطالعه کوي، هغه خلک دیوبند بدناموي او د دیوبند د نوم په استعمال سره هغه وهابیانو ته کار کوي، پنجپیریانو ته کار کوي. موږ بیا د هغې مخالف یو. او چې څوک اهل السنه والجماعه دي، په عقیده د اهل سنت دي او د امام صاحب په مذهب برابر دي، هغه موږ خپل وروڼه ګڼو. نو معززو بعضې خلک دا طعنه لګوي چې یاره سیفیان د دیوبندیانو خلاف دي، دا افترا ده. الحمدلله دا د دیوبند شیخ دی، دا دلته پروګرام چې جوړ شوی جناب مولانا محمد اصغر صاحب، دا د پیری طریقت مولانا محمد عارف صاحب مرید دی، خلیفه دی، او هغه د مبارک صاحب رحمت الله علیه خلیفه دی. که زما شاګرد دی خو سلسله د بیعت د سیفیانو سره ده، او د ده تمنا دا و بار بار ما ته ویلي وو چې جناب شیخ صاحب زه جلسې ته راغواړم، که چېرته موږ سیفیان د دیوبند علماو سره ضد او عناد لرلی، زموږ په سټیجونو ممبرونو به دیوبندي علما موږ نه راغوښتې. دا موږ ویلي ورته چې راوغواړئ، دا هغه حقاني دیوبندیان دي چې کم د اهل سنه والجماع عقیده لري او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک برابر دي. زموږ د سر تاجونه دي، موږ په دوی فخر کوو. بعضې بریلي علما چې هغه اهل سنت دي او د امام صاحب په مذهب برابر دي، موږ مخالفت هغې سره نه لرو. بعضې حضرات دا خبره کوي، خاص کر